السلام علیکم دوستانو. نز اقبال د حمید الله په باره کې ډیره سخته انټرویو راغلی دی او ډیر سخت خفګان اظهار کړی دی. دا ټول معلومات در سره شریکول غواړو. که دې نه مخکې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وهئ، ولې چې دې چینل نه به تاسو ته دغسې معلوماتي ویډیو ملاویږي. دوستانو دا ویډیو در سره لایک کړئ او تر اخیره پورې وګورئ چې ټول معلومات موږ تاسو ته در ورسو. دوستانو ټیک ټاکر حمید الله په باره کې نز اقبال ډیر د غم او د خفګان اظهار کړی دی. نز اقبال په خپل بیان کې څه داسې ویلي دي چې کله حمید الله تمانچه واغسته نو ملګرو له فکر وو چې تمانچې چې کړې وې چې آیا په دې کې کلتو شته یا نه، ولې دغسې واقعیات ډیر زیات مخې ته راغلي دي چې کله انسان تمانچه یا ټوپک چې کوي نو هوا ته فایر وکړي چې آیا په دې کې کلتو شته یا خالی دی. نز اقبال زیاته کړه چې دغسې ملګرو ته پکار وو چې د دې تمانچې پیله چې کړې وې هغې نه بعد یې حمید الله له ورکړې وې. هغې وې چې دا به د دې قسمت کې وي، ولې چې نپوهۍ کې هر څه وشو. نز اقبال د حکومت نه دا مطالبه وکړه چې ټیک ټاک دې بند کړی شي، ولې چې کله نه ټیک ټاک راغلی دی دغسې دنیا واقعیات مخې ته راغلي دي. نز اقبال د حمید الله په باره کې دعاګانې وکړې او د هغې مور و پلار له د صبر تلقین دعاګانې وکړې. دوستانو دا و د نز اقبال په باره کې نوې معلومات د دغسې نورو ویډیو دپاره زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ. په تر بلې ویډیو پورې مو په لویه لاس سپارو. د خپل ځان او د خپلو بچو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.